چرته ما نه دي ویلي چې دا ویډیو نورو ملګرو سره شریکه کوي. ما چرته نه دي ویلي چې نورو ملګرو سره زمونږ دا ویډیو شریکه کوي. خو نن به زه سوال کوم، زه به دغه پښتنو ته، دغه مسلمانانو وروڼو ته د دې قرآن د خاطره، قرآن پاک د خاطره مینت کوم چې 1,00,000 کسان دا مخکې شریکه کی نو بیا به هم کموي، ځکه چې د دې قرآن پاک د دې به هم خیال ساتل غواړي، د دې به هم مرمت کول غواړي. دا به کم از کم د 40-50 کالیو جي، خو دا دننه سم دم دی چې تاسو کتې شی وګورئ، دا پاڼې لیکل وګورئ جي، داسې لیکلی شوی لکه دا په قلم باندې لیکلی شوی دی. نو ماشاءالله دې ویل خوند کوي. نن به زه هغه مسلمانانو ته چې څومره د پیغمبر اسلام امتیان دي هغې ته به نن زه یو ریکویسټ غوندې ورکوم، زما شکل ته به نه ګورئ. مونږ کله شیر کول نه دي ویل چې مونږ دا ویډیو مخکې شیر کوي، خو نن ډېر زیات زما ډېر زیات خفه دی، ځکه چې دا هم د خو پیغمبر اسلام قرآن پاک دی او دا په بورو کې بند پروت وي، نو زمونږ له جاړي. اړم یو خدمت کو راغلی دا هم زموږ په خوږ پیغمبر نازل شوی دی، که نه د الله کتاب دی. خلک د انګلیش کتابونو څومره خیال ساتي، 200-250 روپۍ پې لګوي چې د بچي کتاب مې کال پورې خراب نه شي. او نن زما د په خوږ پیغمبر اسلام چې په 30 کالو کې مې دا قرآن پاک نازل شوی، دا کتاب ته حلال شو. دوستانو زمونږ د دې ویډیو د دې پروګرام مطلب او مقصد دا دی، که نور حصاریږو دا قرآن پاک مونږ نه رالو په بورو کې بند کړي نو بیا رانه دا منګکورې خوري، مګې رانه خوري. کاري صاحب لږ ټایم راکوئ جي، څه به ویل غواړئ؟ دا قرآن پاک چې کوم پراته دي په بوجو کې مدرسو کې هغې ته به څه پیغام ورکول غواړئ؟ سلیم بھائی رانږدې شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د سلیم بھائی او ستاسو د راتګ ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو په یو شارټ پیغام باندې دلته راغلی او د غر سر ته راوختئ، نو ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. او پیغام خو به دغه ورکوو چې څومره مسلمانان دي اول دې په خپله د قرآن مجید قدر وکړي او دا قرآن مجید زړیږي نه، خو صرف دونه شي چې قایت یې وخیږي چې دا دوباره مرمت شي. که دوی په خپله نه مرمت کوي او داسې په نورو مدرسو کې جوماتونو کې قرآن مجیدونه داسې ضعیف پراته وي نو د هغې څه پیدا نشته. نو پکار دا ده چې هغې په سکرین باندې چې کم نمبر چلیږي په دغې رابطه وکړي د قرآن محل والا سره، او دی باندې به څونه خرچه راځي، لکه مثال په طور د ګاډي به خرچه راځي جو هغه به ومني، او بلا خلک دی صدقې کوي، خیراتونه کوي، هغه دې په دې باندې ولګي او دا قرآن مجید دوباره مرمت شي. نو دیو به بیا د یتیمانو مدرسو ته ورکړي، خلک به پکې تلاوت کوي او د هغوی به هم ثواب کېږي، د دیو به هم ثواب کېږي. یاره زمونږ دا ټول مؤمن مسلمانانو ته پیغام دی چې دې قرآن پاک خیال وساتئ. دا تاسو په بورو کې مه سنبالوئ، ځکه چې دا د بورو شی نه دی. دا قرآن پاک دې کې موږ تلاوت وکړو. که تاسو سوچ وکئ دا ټیک ټاک چې کله راوتی دی 2018 کې، هغې نه پس ما د قرآن پاک قدر چېرته نه دی کتلی. زما ډېر خوښ دا قرآن پاک راغونډم، دنیا علاقو ته لاړم، خو لکه ما داسې مینه محبت نه لیدلې. نو ور څوک جابل شي بس ساته پاته په المارو کې پروت دي، نه هغه المارۍ صفا کوي. به زمونږ څومره چې لکه زه چا باندې تلقین نه کوم، ځکه چې د قرآن زه خدمت کوم، باقي د حفاظت ذمه الله پاک هغسې ده. خو موږ مسلمانانو باندې دا امتحان دی چې موږ مسلمان هم دې قرآن پاک سره دا رنګي ونه کړو، د دې به موږ نه تپوس کېږي. ګوره چې دې چا خدمت کړی دی انشاءالله د هغې به الله پاک په دنیا هم اجر ورکړي، په هغه دنیا هم ورته اجر ملاویږي. او دا دومره الله پاک اسانه کړې ده، خو دا خلک چې کوم دي دا نه پوهېږي، دا ړانده دي، دا کاڼه دي، دا ګونګیان دي. ما ته مه ګورئ، زما شکل ته مه ګورئ، زمونږ هېڅ مال هم نه یو، چا خپو خور هم نه یو. دې قرآن پاک ته وګورئ، دا ویډیو دومره شیر کړئ چې دا دنیا ګوټ ګوټ ته ورځي چې خلک دې نه عبرت والي او دارنګې دوباره قرآن پاک په بورو کې بند نه شي، چې المارو کې جمع کېږي دوباره مرمت کېږي. ځکه د دې ودرېدل نه دي پکار، دا ودرېدلو چیز نه دی دا قرآن پاک. نو موږ نه الله پاک د دې قیامت ورځ تپوس کوي دې قرآن پاک چې تاسو دې قرآن پاک دا حالت کړی، دا وګورئ چې دې پسې هر څه دي کچرې، دا وګورئ چې نو خبرې انشاءالله الله دې قدر وکړي چې دې دوره قرآن پاک سره مینه ولرله
او دې مشرانو دا سوچ وکړه چې دا قرآن پاک دا وړل غواړي دا مرمت کول غواړي. نو تاسو بالکل مه مایوسه کیږئ چې څومره مسلمانان دي بالکل مه مایوسه کیږئ ځکه چې تاسو سره پراته قرآن پاک هغه که په بورو کې دي هغه که په المارو کې دي نو په دغه سکرین باندې نمبر چلیږي تاسو صرف رابطه وکئ انشاءالله مونږ به ورپسې درځو دا به مونږ راغونډو دا به مرمت کوو او بیا به چې کوم یتیمانان دي د مدرسو کې دي هغوی ته به دا مونږ حواله کوو. دا قرآن پاک چې دلته کم مونږ راټول کړل دا به ځان سره وړو او انشاءالله دا په ظاهره خو داسې ښکاري چې د خښولو دی یا مطلب د سبق ته ویلو نه دی خو نه دا اوس هم مرمت کیږي دې کې پیله او اخرنۍ سپارې دا به انشاءالله دې ته مونږ چینج کوو دا به پکې لګو بیا به پکې مسلمان سبق وی په دې باندې څه لږه ډېره خرچه راځي 120 نواله تر 200 روپو پورې په دې خرچه راځي په مرمت باندې دې ته یو زبردست کورینګ کیږي چې هغې ته اوبه هم څه نه وایي انو په کار دی چې په دغې کې خپله حصه شامله کړو او دا کار د قرآن پاک دا خدمت دا مخکې هم جاري وساتو دا چې څومره پراته دي د دې نه سیوا په قرآن محل کې پراته دي هغه جوړول غواړي د جوړولو نه پاتې دي په هغې باندې څه لږه ډېره خرچه راځي انشاءالله مونږ ټول امتیان مسلمانان د نن نه پس دا به یو ځان سره عهد کوو دا به ځان سره یو واده کوو چې دا قرآن پاک دا به مونږ جوړو په 1.5 روپۍ زمونږ هېڅ هم نه راځي که څوک وایي چې په دې ضعیف قرآن پاک کې زه 50 قرآن پاک جوړوم نو په دغه سکرین باندې نمبر چلیږي تاسو ضرور رابطه وکئ که څوک وایي چې زه 10 جوړوم که څوک وایي چې زه 100 جوړوم که څوک وایي چې زه 20 جوړوم 15 جوړوم 2 جوړوم یو هم جوړوم نو په دغه سکرین باندې نمبر چلیږي تاسو رابطه وکئ انشاءالله دا چې جوړ شي بیا به مونږ تاسو ته ښایو چېرته یتیمانانو ته یې ورکوو چېرته جوماتونو کې چېرته مدرسو کې نو دا به انشاءالله مونږ دوباره تاسو ته ښایو دې نه یو زبردست قرآن پاک دوباره جوړ شي الله دې وکړي چې دا دې مشرانو کم تکلیف وکړو مونږ سره دا قرآن پاک یې مونږ ته حواله کړل او دې پسې مونږ رالو دا دې الله په ریاکارۍ کې نه راولي دا دې الله په دکلاوه کې نه راولي الله دې د خپل رضا سبق وګرځوي د دې په ذریعه دی د دې د خدمت په ذریعه دی الله زمونږ نه راوستي عذابونه هغه په شا کړي دوستانو نن چې مونږ وهل خورو زمونږ په کور کې برکت نشته زمونږ په بچو کې حیا پاتې نشوه مونږ چې د قرآن خدمت ونه کړو قرآن نه په بوجو کې بند پاتې شو دوستانو دا چې څومره قرآن پاک پراته دي که نه جي نو دا جوړیږي دا ضایع شوي نه دا جوړیږي خو دا لغونه کې تعاون غواړي لغونه کې مرسته غواړي د هغې په تعاون سره به دا انشاءالله مرمت کیږي دې ته به ښکلی کورینګ کیږي دا به جوړیږي په یو قرآن پاک باندې څومره خرچه راځي اندازتا نارمل خرچه په 120 روپۍ راځي جي اوس پهله به 110 اخیستې نو پرون چې مو سره خبره وشي تاسو راسره ویم جي نو ما ته اوس لږ دغه ګران شو ورکسي نه و 120 پر راکې مو سره خو دې لږ تیز خبرې مو کې مې ځکه چې تاسو له گزاره کوئ دا هم قرآن پاک دی تاسو هم نه وایي زمونږ باقي گزاره نه کېږي نو ما ته 120 روپۍ په نارمل خرچه راځي جي اوس او کوم چې تجوید والا دی په هغې باندې 200 راځي دې کې چې غټ قرآنونه چې موږ نه مشران غواړي نو هغې باندې 400 روپۍ پورې خرچه راځي جي هم موږ تقریبا 55 دانې 13 ځل جوړ کړي اوس پکې دونه نه پاتې تقسیم هم کاغه نو اوس موږ سره په قرآن محل کې اوس هم تقریبا غټ قرآن پاک تقریبا 50 شپېتونه برابر پراته دي جي ریاض الله چې پرې نازېږي دا یاران بلاړ شي ریاض الله چې پرې نازېږي دا یاران بلاړ شي ټول به پناه شي لا جهان بیا به نه راځي ته ټول به پناه شي لا جهان بیا به نه راځي ته پرې منازېږه مسلمان بیا به نه راځي ته پرې منازېږه مسلمان بیا به نه راځي ته یو ځل بزي د دې دنیا نه بیا به نه راځي ته پرې منازېږه مسلمان بیا به نه راځي ته پرې منازېږه مسلمان بیا به نه راځي ته پرې
نازیګ مسلمان بیا بنرازی